مجاهد امریکایي چارواکو ته زموږ په اړه بې مسؤلیته څرګندونې مه کوئ. له هغه وروسته چې اسلامي امارت په ټولو کورنیو او بهرنیو نه دولتي مؤسسو کې د ښځینه کارکوونکو کار وځنډاوه، په ملي او نړیواله کچه پراخ غبرګونونه راوپارېدل. په دې لړ کې د ملګرو ملتونو سازمان، اروپایي هیوادونو، د بخښنې نړیوال سازمان او یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو او هیوادونو د اسلامي امارت دا پریکړه په سختو ټکو وغندله. د افغانستان لپاره د امریکا شرس دفیر کارن ډیکر د اسلامي امارت د دې پریکړې په غبرګون کې پر خپل ټویټر ولیکل: زه له افغانستان سره د یو ستر بشردوستانه مرستندویه هیواد په استازولۍ احساس لرم او ځان ته دا حق ورکوم چې طالبان څرنګه غواړي چې د ښځو او ماشومانو د لوږې مخه ونیسي. خو د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد د نړیوالې ټولنې په تیره د امریکا د شرس دفیر د غبرګون پر وړاندې غبرګون ښودلی دی. هغه پر خپل ټویټر د کارن ډیکر د ټویټ تصویر سره لیکلی دی چې افغانستان کې ټولې فعالې مؤسسې زموږ د قوانینو او فرمانونو پر پام کې نیولو مکلفې دي. مجاهد امریکایي چارواکو ته په خطاب کې ویلي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي.